له 1946 میلادي کال څخه وروسته پر سیمه د انګریز د واکمنۍ پر مهال ازادي غوښتونکو قوتونو د روسیې پر لور تمایل زیات کړ. سره له دې چې برېټانیا اوږده موده واکمني غوښته، خو په افغانستان کې تر ماتې خوړلو وروسته یې یوازې له فرضي کرښې پورې غاړه د خپلې واکمنۍ د واګو ټینګولو هڅه کوله. خو له 1946 میلادي کال نه وروسته د روسیې پر لور د ازادي غوښتونکو قوتونو تمایل په سیمه کې د برېټانیا سیاست تغییر کړ او هڅه یې وکړه چې په همدې جغرافیه کې د تلپاتې سیاسي حضور لپاره ملتونه وویشي. انګریزانو د خپلو استعماري ګټو د ساتلو او د خپلواکي غوښتونکو اسلامي او غیر اسلامي حرکتونو د له منځه وړلو او یا هم د هغوی د هڅو ناکامولو لپاره د پاکستان په نوم د جغرافیې یو جبر رامنځته کړ چې تر ننه حاکم دی. چې دا پاکستان چې دی، دا پاکستان په حقیقت کې انګریز جوړ کړو. د دوی له دې کار یوه موخه د هند په نیمه وچه کې د ملتونو د ازادۍ سلب کول و چې تر ننه پکې بریالي ښکاري. پر دې سربیره هند قرار د نړۍ د مسلمانانو په یوې عظیمې کتلې بدلیدونکی و چې انګریزي استعمار لپاره دا چاره د منلو نه وه. نو ځکه اړ و چې د دغې کتلې د ماتولو لپاره هم ملتونه وویشي چې بالاخره یې ملتونه تقسیم او د پاکستان په نوم یو هیواد رامنځته کړ. خو د اوږدې مودې شخړو لپاره یې ورسره جوخته د کشمیر مسئله لا ینحله پرېښوده. افغانستان کې ماتې شوې برېټانیا له افغانانو ویره درلوده او پوهېدل چې که دوی تقسیم نشي نو کېدلی شي چې راتلونکي کې د یو لوی ځواک په بڼه راڅرګند شي. نو د دې لپاره یې هم یاد هېواد رامنځته کړ او تر ننه یې د پښتنو د وژلو، ضعیف ساتلو او بې اتفاقۍ دنده مخته وړې. په سیمه کې غرب ته د پښو ټینګېدو یو ځای حتمي و تر څو دوی دلته اوږدمهالې استخباراتي موخې وڅاري. خو د دې لپاره نه افغانستان او نه هم د هغه وخت هندوستان په سیاسي او مذهبي لحاظ جوړ و. نو ځکه یې پاکستان جوړ او د تل لپاره یې هلته خپلې اډې ودانې کړې. پاکستان نن هم د لویدیځ د اډو لرونکی هیواد دی او دوی ورسره داسې تړونونه هم لري چې د پاکستان له خاورې به د غرب هر دښمن په نښه کیږي. خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د غرب په مشتېدو د سیمې په امنیت، اقتصاد او بین الملتي اړیکو خرابوالي کې د پاکستان رول څه دی؟ په سیمه کې له برېټانیا سره د افغانستان له پیل شویو جګړو سره وضعیت بدل شو او د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې ولسونه راپورته شول. خو پاکستان همغه ولسونه وځپل او تر ننه یې د دوی له وینو سره جفا روانه کړي. دوی د یو ملتي حکومت نه بلکې یو کرایي پوځ په شکل راڅرګند شول چې په سیمه کې جګړې جوړولې او ان خپل سرتیر یې هم ورلېږل. په 1970 میلادي کال کې د بلک سپټمبر په پیښه کې د جنرال ضیاءالحق تر مشرۍ لاندې تر 25,000 فلسطینیان شهیدان شول. داسې راپورونه هم شته چې ضیاءالحق په دې جګړه کې په مستقیم ډول برخه لرله. आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे. इन्होंने ज़ियाउल हक जिस वक्त फौज में था उसने उर्दून में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे. एक रात में. वैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है. 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं. बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी. ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं. इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे. फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है, तुम्हें इनसे प्यार है, तो या तुम अपना कोई मेंटल इलनेस का इलाज करवाओ या अपनी नजर ठीक करवाओ कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये खूंखार दरिंदे हैं जो सिर्फ खून पीना जानते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है. د بلک سپټمبر پیښه په اردن هیواد کې د فلسطینیانو پر وړاندې رامنځته شوه چې د هغه وخت د پاچا شاه حسین په ملاتړ جنرال ضیاءالحق جګړې ته راووت او په دې جګړه کې په ډیر بې رحمانه ډول تر 25,000 فلسطینیان شهیدان کړل. دغه تش په نوم اسلامي پوځ یو پروژه دا هم اخیستي او تر ننه یې پلي کوي چې د ټولو اسلامي مقدساتو فرهنګونو تسخیر به کوي چې څه موده وړاندې ان د هلک له لوري له هلک سره د نکاح کولو قانون هم پاس کړی و. د پاکستان تر ایجاد وروسته په سیمه کې د انګریزي استعمار د اهدافو پوره کولو لپاره اړتیا وه چې یوه قوي استخباراتي اداره جوړه شي. نو همغه و چې انګریزانو د پاکستان څرګره اداره یا ISI جوړه کړه. دا اداره په 1948 میلادي کال کې د یو برېټانوي
میجر جنرال رابرټ کېښود له لوري جوړه شوه. ISI له جوړېدو وروسته په سیمه کې جګړې پلان کولې او له همدې لارې پروژې ترلاسه کولې چې اوس هم د دوی د ماموریت دوام لري. دوی د انګریز په خوښه په کشمیر کې مسلمانان هم د خپلو ګټو لپاره جنګول او د انګریزي ښکېلاک اهداف یې تعقیبول. د ډیورنډ د فرضي کرښې له لاسلیک وروسته انګریزي استعمار په دې پوهېدلی و چې په سیمه کې د خپل دایمي ځایځایګي د خپلولو لپاره ډیر څه کړي، نو په همدې اساس یې د پښتنو د ځپلو پروژه پاکستان ته ورپرېښې وه. دوی نه یوازې دا ستونزې بلکې د کشمیر، د هند او چین، د بنګلادیش او پاکستان او نورو ترمنځ هم همداسې لانجې پرېښې، خو د پښتنو سیمې ورته ځکه مهمې وې چې دلته د دوی پر ضد ټوپک ژر پورته کېده. پاکستان له همغه وخته پر قبایلي سیمو ولکه ټینګه کړه او ټول هغه خلک به یې وژل چې د دوی له پټ ماموریت به یې پرده پورته کوله. په تیرو څو لسیزو کې دوی د پښتنو لسګونه مشران او زرګونه ځوانان شهیدان کړل، څه یې تری تم کړل، له ډیرو یې جلخانې ډکې دي او دغه راز یې پر دوی د ژوند هر ډول کړۍ راتنګه کړې ده. له اوږدې مودې راهیسې دغه هېواد د پښتونخوا ټولې کاني زیرمې چور کړې، د اوبو برېښنا یې ترې پنجاب ته ورکړه، د ټولو ادارو واک یې له پنجاب او لاهور سره دی او ټول پوځ یې د پښتونخوا وګړو ته د خپلو دښمنانو په سترګه ګوري چې د هیڅ شي سرپه پرې نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې پښتونخوا کې یوازې 114 مېرمنې وژل شوي دي. د دې نیوز د راپور له مخې یوازې په روان کال کې له جګړو سره سره د پښتونخوا له کانونو نږدې 8 میلیارده پاکستاني کلدارې عواید په قانوني ډول راټول شوي، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه کانونه په غیر قانوني ډول څومره کیندل شوي دي. د پاکستان ISI نه یوازې دا چې پښتونخوا د قانونو او خدماتو له اړخه صفر کوي، بلکې هلته یې د ګوندونو او قومونو ترمنځ د دښمنۍ ګڼ تخم شیندلی چې دا پروژه یې هم له انګریزي ښکېلاک اخیستې وه. دوی په 2024 میلادي کال کې په کورمه کې شویا او سنیان هم په جګړو کې ښکېل کړي چې څو ورځې یې دوام وکړ. د رسمي شمیرو له مخې په دغه جګړه کې دواړو لوریو سخت زیانونه ولیدل او نږدې 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو له دې ټولو سره سره دغه جابر پوځ بیا هم هلته ناکام شوی او نه یوازې دا چې د لوی افغانستان برحقه دعوه یې له منځه یو نه وړلی شوه، بلکې لا یې غښتلې کړه. دوی تازه له سیاسي ګوندونو هم غوښتي چې په خپلو ویناوو کې پښتونخوا د پاکستان برخه یاده کړي. دا د کرنیز سکتور یا کرنې لومړنی تمدني ښار بلل کیږي، خو د پاکستان د پوځ او غلطو سیاستونو نن د نړۍ ناامنه سیمه ګرځولې. دوی دلته اوس د کرکیلې پر ځای د خلکو د وینو بهولو ته کار ویلی او د سیمې ناامنه کولو لپاره د داعش په څیر د نورو ډیرو پروژو پلي کولو مرکزونه ګرځولي دي. البته د پاکستان بلوچستان په مستند سیمه کې د داعش لپاره د تربیه مرکز هم خلاص شوی ده. هغه له مرکز نه تمویل کوي او هغه د پاکستانی نظامیان تر حمایت لاندې ده. د سیمه عالمي کې دوی د داعش پدیده د خپل وسیلې په ډول استفاده کوي. मेरा नाम आमिर खान है और मेरे अब्बू का नाम अब्दुर्रबी है और मेरे दाइश में जो मुस्तार नाम था वो सैफुल्ला है. पाकिस्तान में वो जो मेरा साथी था उसने मुझे दाइश की तरफ दावत दी, उसने मुझे वीडियोस दिखाई दाइश की, इराक और शाम की जो वीडियोस थी, तो उसकी वजह से जो है ना मैंने उसकी दावत को कबूल करके मैं यहाँ अफ़गानिस्तान में आया. वहाँ पाकिस्तान में दावत आज़ाद थी. जब मैं अफ़गानिस्तान आया तो मैंने अक्सरियत निगरहार में जो है ना यानी पाकिस्तानियों को पाया और यानी दाइश की एक बुनियाद शुरू में जो है ना पाकिस्तानियों ने रखी. دا سیمه له پخوانیو لرغونو وختونو راهیسې د منځنۍ اسیا او بحر العرب ترمنځ د سوداګرۍ لاره وه، مګر د تیرو څو لسیزو تحمیلي جګړو نن د بلوچو ماشومانو له لاسونو د خولې مړۍ هم غورځولې ده. دا تاریخي سیمه د 18مې پیړۍ په وروستیو کې برتانوي هند د سوداګرۍ لپاره ستراتیژیکه لار بلله، خو د همدې پیړۍ په 2مه نیمایي کې یې ورڅخه یو شمېر سیمې ونیولې